خطرناک چوڑیل او ماشي. یو کلی وي په هغه کلی کې یو ځنګل وي، په هغه ځنګل کې یوه لویه ګوپا وي، په هغه ګوپا کې یوه چوډیل اوسیږي. په هغه ګوپا کې ډیر زیات شمیر ماشي وي. زه خو نن د ماشو ډېره زیاته تنګه کړې یمه. زه خو ځان ته وایم چې زه ډېره زیاته خطرناکه چوړیل یم. زه انسانان خورم، خو دلته دغه ماشي له ما څخه هېڅ تېرېږي نه. ما ډېر په څپړو څپړو ووهل، خو دا له ما نه نه ځي. ما هېڅ خوب ته نه پرېږدي، همداشان دا ما هېڅ ارام ته نه پرېږدي. زه به له دوی سره اخر څه کوم؟ دوی خواړو زما هېڅ پروا نه کوي. زه اوس ورځمه په دننه ګوپا کې لږه دمه کومه. دا چوډیل چې کله دمه وکړي نو دغه ماشي د پاسه پرتویږي، خوب ته یې نه پرېږدي، همداسې ایخوا او دېخوا پې اوړي او راوړي، هېڅ خوب ته یې نه پرېږدي. هغه ماشي دغه ځای کې تویږي او راتویږي. دا چوډیل بیا هغه ګوپا او خپل ځنګل پرېږدي او د انسانانو کلي ته روانه شي، ځکه چې د غوماشو څخه ډېره زیاته تنګه شوې وي. دا وګوره، د انسانانو څومره ښایسته کورونه دي، نه ماشي ورته څه وایي. ما ته هلته په ځنګل کې ماشي په غوږونو کې بنګېدل، زه یې تباه کړم. دومره زیات ماشي وو چې زه یې په ځنګل کې پرېنښودم. دلته انسانان وګوره څومره په ارامۍ سره خپل ژوند کوي، هېڅ ماشي ورته څه نه وایي. زه ډېره خطرناکه چوډیل یم، خو بیا ماشي رالګي او ما خوري. د چوډیل راغلی وي د انسانانو کلي ته، ځکه هلته ماشو په ځنګل کې نه پرېښوده. دا چوډیل ډېره زیاته غوسه وي. یا ښځې داسې به وکړو، یو د ماشو ختمولې ماشین به کور ته راوغواړو چې هغه ماشین د ماشي ختموي. اوس خو ډېره زیاته ګرمي ده. یا سړیه، ستا خبره خو بالکل ټیک ده. ته یو ماشین راوغواړه چې موږ ماشي پې ختموو، ځکه زموږ خو ځواني تېره ده. نو دغه ماشي موږ هېڅ خوب ته نه پرېږدي. ته هغه ماشین راوغواړه چې موږ دغه ماشي ټول پرې ختم کړو. د چوډیل راغلی وي د هغه بابا کور ته، او د هغه بابا ټولې خبرې واوري چې دوی خو کور ته یو ماشین راوړي. نو زه به داسې وکړم، هغه ماشین به ترې غلا کړم، خپلې ګوپا ته به یې له ځان سره یوسم او په خپله ګوپا کې به هغه ماشین زه ولګوم. کله چې ماشي راځي هغه ماشي به زه پرې ختموم. نو هغه چوډیل دغه فیصله له ځان سره وکړي چې هغه ماشین به زه نن له ځان سره له دې ځایه وړم. ګرانو دوستانو، که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو راتلو پورې ماته اجازت راکړئ.